د کمال خان بند اوبه د زرنج ښار پر لور خوشې شوې. سلام، وخت مو بخیر. پام مو کوئ د نن ورځې تازه خبر ته. د نیمروز ولایت لپاره د طالبانو ځایي مسؤلین وایي د کروندګرو د دوامداره غوښتنو پر اساس د کمال خان بند اوبه د زرنج ښار پر لور خوشې شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د نیمروز ولایت د اوبو او برېښنا رئیس عبدالقهار ناصر له قوله ویلي د کمال خان بند اوبه په 2-3 ورځو کې به زرنج ښار کې لښکري کانال ته ورسیږي. د زرنج ښار کنگ او چخنسور ولسوالیو کروندګرو د دغه اوبو خوشي کولو غوښتنه کوله ترڅو د غنمو فصلونه یې په ښه ډول اوبه شي. وروستیو بارانونو د کمال خان بند د اوبو کاسه ډکه کړې ده. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا مو په لاس